د نن ورځې دوه ډیر ښه او مهم خبرونه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د بادغیس د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت د ابکمري ولسوالۍ په محمد خان سیمه کې د قیمتي ډبرو یو نوی کان کشف شوی دی. د بادغیس د کانونو او پټرولیم رئیس سید شمس الدین نظامي وایي چې په دې کان کې قیمتي ډبرې لکه سره زر، سپین زر، مس، سروب او نور فلزات شامل دي. کورنیو چارو وزارت وایي د یونیفورم د ویش پر دوام یې تېره ورځ په میدان وردګ ولایت کې 1950 پولیسو ته یونیفورم ویشلی دی. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر په اړه کې راغلي چې د دغه ولایت پولیسو ته ویل شوي څو په هر ډول امنیتي شرایطو کې یونیفورم پر تن کړي. ملګرو، دا به زموږ دوه خبرونه. تر بیا ښه وخت.